علیہ الصلوۃ والسلام دغه زنا د منافقت ولا علامه خودلی دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من علامت المؤمن ان يجعل الله شهوته في الصلاه والصيام. د ایمان د مؤمن سړي ولا علامه ده چې الله تعالی د هغه ولا شهوت هغه په منځ کې وګرځي، پروژه کې وګرځي. مطلب دا دی چې کله مؤمن بندا هغه فارغ ناست وي نو زړه کې ورته راشي چې اسی فارغ ناست دی دوه رکعاته مونږ وکا اندرنګ شپې هغه سترګې راويخي شي یاره ډیر مبارک وخت دی، یاره الله تعالی کا سجدا ولګوا، اندرنګ یاره صبر روزه نستم الله ته روزه ونسم الله بر ناراضي شي. نو دا مؤمن سړي ولا علامه ده. اور من علامت المنافق د منافق سړي ولا علامه ان يجعل الله شهوته في بطنه وفرجه. اور پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د منافق سړي علامه ده چې الله تعالی د هغه ول شهوت وګرځي په خېټه کې او په شرمګاه کې. چې کله هغه فارغ کینی نو بس هغه یې چې څو خرم اندرنګ هغه څه فارغ کینی بس هغه یې چې دغه شهوت ز چرته کې پورا کم، دغه شرمګاه ز چرته کې استعمال